السلام علیکم مینوالو، زه یم سردار یوسفزی او دې ټیم کې مونږه د اسلام آباد نه د تاڼې په لور باندې روان یو. ډیرو قدرمنو سپیڅلو ملګرو ډاکټر شیرزمان سیماب او د هغې نور ملګرو چې نن هغې یو پښتو ادب یو بل اهم سنگ میل هغې کوي سر کوي او هغې یو ډیره لویه کلیزه دستوره چې په هغې کې هغې د پښتو ادب ناویاته شاعرانو ادیبانو ته د هغې په ادبي خدماتو باندې ایوارډونه ورکوي. نو مونږ اوس دې ټیم کې ورنږدې یو او دا ښایسته ښایسته زیړ زیړ ګلونه شړشم او دا غرونه ګیر چاپېره دا تاسو وینئ د پښتو ادب یو دوه نازولي شاعران ادیبان را سره موجود دي چې هغې د مارګلې په لمن کې په اسلام آباد کې د پښتو ادب په حوالې سره ډېر زیات د هغې خدمات دي او کتابونه چاپ دي د شعرونو د نظمونو او د تحقیق. نو هغې ته په دې پروګرام کې چې کوم دی نو د هغې ایوارډونه یې د هغې ادبي خدماتو په حوالې سره را سره موجود دي او د هغې نه به یو دوه خبرې تاسو سره شریکوم. زه اول ورځمه د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد باني سیکرټري جنرال ښاغلي اقبال حسین افکار طرف ته چې دا کومې غونډې ته موږ روان یو دې په حوالې سره مختصر په یو دوه ټکو کې موږ ته ووایي. بس دا خو د دې ملګرو چې ډېر وخت نه دي دا هڅې کوي په ادبي کتابونو باندې او ادبي شخصیتونو لا کوم چې خدمت کوي په هغې خدمت په هغه کې اعتراف کې ایوارډونه ورکوي فیلډونه ورکوي. دا یو ښه د هغې خدمت دی لګیا دی پښتو ژبې ادب له کوي د هغې موږ ډېره مننه کوو او د پښتو ادبي مدکن پښتو ادبي ایوارډ د ملګرو سردار یوسفزي صاحب ستا هم مننه چې دا دغه کړو. خو دې دا داسې ماحول ته چې زه راشم ما ته راجمل بابا دا یو دوه شعر رایاد شي. زړه مې راته وایي چې بس دلته تا ته کښېنم، زړه مې راته وایي چې بس دلته تا ته کښېنم، هر څه چې لرم ستا مستو سترګو ته یې کښېږدم او دا د زړه دردونه او د ذهن پرهرونه مې ډېر په عقیدت ستا د ښایست دربار ته پرېږدم. ډېر ښه دا و ښاغلي اقبال حسین افکار او دلته کې زه اوس ورځم تاسو سره د یو خوږ ژبي شاعر ادیب چې اوس تیر کال خصوصا په تحقیق په حوالې سره هم ډېر زیات کار کړی دی، خپله هم شاعري هم ډېره خوږه ده. هغې ته هم ایوارډ دی. په دغه ایوارډ باندې مونږ د دغه تنظیم هم شکریه ادا کوو او دې دواړو د پښتو ادب سپېڅلو مشرانو ته هم مبارکي ورکوو. ښاغلي عبدالحمید زاهد صاحب ته چې د نننۍ دستورې په حوالې سره چې کیدونکې ده د هغې په حوالې سره مختصر غونتې موږ سره خپل فکر شریک کړي. ډېره مننه ګران سردار یوسفزي صاحب، ستاسو د مینې او خلوص او احترام. څنګه افکار صاحب ووایي نو تېر کال موږ د ملګرو ډاکټر شیرزمان سیماب، فضل محمود صاحب او د دې ملګرو راوښتي او ما له په خپلو دوو کتابونو سلیم راز سریزي او دریتیم د خپل وخت په هغې باندې ایوارډونه راکړي. نو هلته یو ملګري په هغه دستوره کې ګل محمد بیتاب صاحب هم ناست و. نو هغه وي چېرې دی یو کس له خو دوه ورکړم. نو هغه وي یو دریم هم دی خو هغه دا د دې 2018 والا دي. نو دغسې تېر کال چې زما دا کوم کتاب چاپ شو په 2018 کې شفق رنګونه، نو دا دریم ایوارډ دی. د دې هغه اهمیت په دې وجه دی چې دې سره هغه لیکوالو کې یو جذبه یو را پیدا شي او همت به له ورکړي. د هغې دغه خدماتو، د هغې دغه کړاوونو، د هغې دغه هڅو هغه ستاینه وشي نو لیکوال نور هم هغه کار ته جستجو شي او زړه ورته وشي چې نور هم زه داسې وکړم. بل افکار صاحب د فطرت د رنګینو خبره وکړه نو ما ته خپل یو شعر یادېږي، وایي د چا د ذهن په ورشو چې تل خزان خزان وي، هغه ښاغلي بغان ټول او شړشم څه وستایي. نو دا یقینا چې په دې لمبه لمبه ماحول کې داسې دستورې کول، داسې پروګرامونه جوړول، نو دا یو دا ووایي چې په خزان کې سپرلی دی
او بیا دا د شلشم او دا رنګینۍ او دا تاریخي غرونه د زورمنډۍ او د خولۍ او د شیرخانې دا ډېر تاریخي علاقه ده. نو موږ دې وخت کې دغلته ناست یو د تاڼۍ په لور روان یو. ډېره زیاته مننه. او دې سره سره د مالټونو هم خوندلو او الله دې کي چې دغسې ګلونه دغسې خوشبویانې دغسې سپرلي ښکلي وختونه په دې وطن را خواره شي او دغسې ډاکټر شیخ زمان سیماب صاحب دي غونتې ملګري مشران د پښتو ادب دپاره دغه کار جاري وساتي. ډېره زیاته مننه د ستاسو د کتونکو ملګرو. د مور نه مې زده کړې په جولای کې دغه ژبه د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه. مننه.